الکتریک فیلډ یا برېښنایي میدان څه ته وایي، په دې باندې به نن موږ بحث کوو. نو په تیر ویډیو کې تاسو وکتل چې موږ چې په کوم جندون کې یا نیچر کې اوسېږو په هغې کې د میټر صفتونه دي. یو صفت یې ماس دی چې د هغې نه د دوو څیزونو ترمنځ د ګریویټي زور راولاړېږي، او دویم صفت چې کوم دی هغه په میټر کې شته او هغې ته وایي الکتریک چارج. او چې کله موږ دوه الکتریک چارجز یو بل سره په ګاونډ کیدو په یو خاص فاصله باندې یا واټن باندې آر، نو د هغې ترمنځ چې کمې خبرې اترې کیږي، کم کمیونیکیشن کیږي، د هغې ترمنځ هغه د یو زور په شکل کې ظاهریږي. دی په یو بل باندې یو زور لګوي او دغه زور کولم په خپل قانون کې راګیر کړی و او د هغې شکل دا و چې یو کانسټنټ کې ځله یو چارج ځله دا دویم چارج او د دې ترمنځ چې کم واټن دی یا ډسټنس دی د هغې طاقت دوه باندې ویشلي. نو په دې قانون باندې موږ د دې ترمنځ د هر دوو چارجز ترمنځ زور معلومولی شو او بیا د هغې د نصیب په باره کې، د هغې د قسمت په باره کې پیښوینې کولی شو، پریډکشن کولی شو چې څه به کېږي. یعنی د یو چارج په دې بل باندې زور ولګو دومره نو د دې نه پس موږ دا ویلی شو چې د نیوټن دویم قانون موږ ته دا وایي چې په یو شي باندې زور ولګي نو په هغه کې اکسلریشن پیدا کیږي، او که دغه ټول ټال زور نو بیا دا برابر دی د ماس ځله اکسلریشن. او د اکسلریشن موږ ته پته ده چې دا که اکسلریشن موږ ته معلوم وي نو موږ بیا د ویلاسټي په باره کې معلومات کولی شو. چې ویلاسټي راته معلوم وي نو بیا موږ هغه شي د پوزیشن باره کې معلومات کولی شو. نو دلته زما مطلب دا و چې کله موږ ته د فورس شکل معلوم شو، چې فورس راته معلوم شو، نو بیا موږ سره د نیوټن لاس شته او په هغې باندې موږ د دغه څیز د خوځښت په باره کې معلومات کولی شو. خو بیا داسې ځایونه راشي چې هلته د نیوټن دا کولم لا چې کوم ده نو په دې شکل کې ډیره کنوینینټ یا اسانه نه وي. نو د دې لپاره بیا موږ داسې یو نور کنسپټس ډیولپ کو، خپل اوزار چې کوم دي نو هغه نور تیره کو او نور سوفیسټیکیټډ طریقې راوباسو چې په هغې باندې موږ دا لا چې کوم دی په یو بله طریقه باندې یعنې دغه زور په یو بله طریقه لیکلی شو چې په هغې کې بیا نوي کنسپټس من ته راشي. او نوی یو کنسپټ چې دی هغه د الکتریک فیلډ کنسپټ دی. نو دا کنسپټ دا دی چې که دوه چارجز وي Q1 او د دې Q1 نه په یو خاص فاصله باندې دلته Q2 یو بل چارج پروت دی، نو راځئ چې وګورو دا Q1 په دې Q2 باندې څومره زور لګوي، که د دې ترمنځ واټن چې کوم دی نو هغه R وي. نو موږ وکتل که دا دواړه پازیټیو چارج دي، راځئ چې له دې نه شروع وکړو او په Q2 باندې موږ زور ته وګورو نو دا به دا زور به په هغه لیکه کوي کومه لیکه چې دې دواړه یو بل سره نیغ په نیغه ملاوي، یعنی نو دا ریپلشن دی نو زور به دې پلوي. او دا زور چې کوم دی نو دا په دې دویم چارج باندې دی، نو موږ به ورته F2 وایو او دا برابر دی. نو راځئ چې دې اړخ ته یو نوم ورکو X، نو دا په دغه اړخ کې دی. اوس زه به په دې کې نور هیڅ نه کوم، صرف دومره به وکړم چې دا زور به په یو بل شکل کې ولیکم. دا Q2 باندې دا زور لګېدلی دی، دا Q2 به ترې زه رابهر کړم د دې ایکسپریشن نه، دا د Q2 شو. او د دې سره ما ضرب کړی دی چې K پاتې شو دلته، Q1 پاتې شو دلته او په R طاقت دوه باندې ویشلی، او دغه I یونټ ویکټر به مو سره دلته ولیکم چې دا زور په دغه اړخ کې و. د دې ځای نه خلکو دا وویلې چې دا ایکسپریشن چې کوم دی دلته دا صرف او صرف د Q1 په وجه دی، په دې کې د Q2 ذکر نشته. نو دې ته مونږ وایو چې د Q2 باندې چې کوم زور دی هغه د Q2 ځله
یو داسې ویکټر دی چې هغې ته ای وي او دا د چارج نمبر 1 پیدا کړی دی چرته په کوم ځای باندې چې Q2 مونږ کېښود یعنې چې Q2 مونږ په دغه ځای باندې کېښوده نو په دغه ځای already د مخکې نه Q1 چې کوم دی نو متاثره کړی و او دغه تاثر ته مونږ وایو چې دلته یو الکتریک فیلډ پیدا کړی دی په دغه نقطه باندې نو چې کله مونږ Q2 دغلته کیدو نو Q2 باندې ځکه زور لګي چې Q2 چې کوم دی نو ډایرکټ د Q1 سره خبرې اترې نه کوي بلکې په کوم ځای باندې چې مونږ Q2 کېښودو هلته Q1 یو فیلینګ یو افیکټ پیدا کړی دی چې هغې ته وایي ای الکتریک فیلډ د خپل ځان نه Q1 لري R واټن باندې یو شی پیدا کړی هغې ته E1 ویلی نو دا زور چې کوم دی په Q2 باندې F2 دا مونږ داسې لیکلی شو چې دا Q2 ځله الکتریک فیلډ دی چې Q1 پیدا کړی نو په دې کې د زور مقدار بدل نشو د مثال په توګه خو صرف دا زور مونږ په یو بدله بڼه ولیکو او د هغې سره به تاسو وګورئ وروسته چې د دې سره څومره اسانتیاوې پیدا شي اوس خو معمولي خبره ښکاري صرف زور مو په بدله طریقو ولیکو خو د مثال په توګه راځئ چې وګورو چې Q1 چې کوم دی نو دا 2 کولمه دی او Q2 چې کوم دی نو دا د 4 کولمه او د دې ترمنځ د واټن چې کوم دی نو دا د 2 میټره سمه نو د دې ترمنځ زور که زه د کولم د قانون په حساب راوباسم نو هغه به وي 9 ځله 10 طاقت 9 ځله 2 ځله 4 اوویشه په دې باندې دا اوویشه په 4 ځکه چې R طاقت 2 دی دا دغه سره ختم شو د دې په منځ کې چې کوم زور دی هغه د 18 په I ډایرکشن کې 18 نیوټنه په I ډایرکشن 18 ځلې 10 طاقت 9 په I ډایرکشن دا خو د دې ترمنځ زور دی دغه زور ما په دې طریقه باندې دلته ولیکو چې دغه زور چې کوم دی نو دا 4 ځله ځکه چې Q2 4 کولمه دی 4 ځله 9 په 2 ویشلې ځله 10 طاقت 9 په I ډایرکشن کې یعنی دغه مونږ وایو چې دا دومره الکتریک فیلډ Q1 پیدا کړی دی په هغه ځای باندې چېرته چې Q2 پروت دی او د هغې چې دغه افیکټ یا دغه ډسټارشن دا بدلون چې د Q1 په دغه پوینټ باندې پیدا کړی په سپیس کې د هغې سره چې کله موږ Q2 په دغه ځای باندې کیدو نو Q2 د هغې نه متاثره شي یعنی د هغې په وجه پې زور ولګي دې نه دا مطلب شو چې اوس موږ ته د دویم چارج ضرورت نشته موږ سره یو چارج موږ راواخلو Q1 او د هغې په وجه باندې موږ اوس خپل باس په مخ کې بوتلی شو نو موږ دا تپوس کولی شو چې Q1 یو 2 کولمه چارج دی او که زه د دې چارج نه په یو فاصله لکه مثال په توګه 1 میټر لرې د دې چارج نه یو پوینټ دلته وګورم نو په دغه پوینټ باندې که بل چارج شته او که نشته دی نو د Q1 یو خپل اثر پیدا کړی دی او دغې ته وایي الکتریک فیلډ نو راځئ چې وګورو چې د څومره پیدا کړی زموږ ډیفینیشن دا د الکتریک فیلډ چې الکتریک فیلډ چې یو چارج پیدا کوي نو هغه K ځله هغه چارج او په کوم پوینټ باندې پیدا کوي دغه پوینټ څومره لرې دی د دغه چارج نه د هغې طاقت 2 دی یو الکتریک فیلډ پیدا کړی دی او د هغې مقدار دی دې ته به E1 ووایو ځکه چې Q1 پیدا کړی دی او د هغې مقدار دی K ځله چارج زمونږ Q1 دی او R طاقت 2 نو 9 ځله 10 طاقت 9 ځلې چارج زمونږ 2 کولمه دی او مونږ 1 میټر لري یو پوینټ باندې دغه اثر ګورو نو دا دی شو 18 ځلې 10 طاقت 9 اوس مونږ وکتله چې کولم زور په یو چارج باندې که مونږ یو دویم چارج دلته کیدو Q2 مثال په توګه 3 کولمه
نو په دغه Q2 باندې به څومره زور لګي F2 دا به یي Q2 ځله Q1 چې څومره الکتریک فیلډ پیدا کړی دی نو دا د شو Q2 زمونږ 3 کولمه دی او E1 مونږ سره راووتو 18 لس طاقت 9 نو اوس د دې E1 به یونټ سي نو ستاسو ته پته ده چې دلته Q2 مونږ سره په کولم کې راځي او دا زور چې کوم دی دا مونږ په نیوټنو کې کچ کوو نو دا E چې کوم دی الکتریک فیلډ دا خامخا په کار ده چې مونږ په نیوټن او په کولم ویشلې دغه یونټ کې کچ کوو نو د دې نیوټن په کولم ویشلې دا یونټ نیوټن پر کولم وته وي ځکه چې موږ ورسره کله Q ملټیپلای کوو د دې نه زور جوړیږي او زور خو په نیوټنو کې کچ کیږي نو دا کولم به موږ څنګه کینسل کوو دا کولم د کولم سره کینسل شو او په دغه 3 کولمه چارج باندې به لګي 450 ځلې لس طاقت 9 نیوټن زور سمه ده نو په دې کې زه غواړم چې تاسو په ذهن کې دا کلیر شي چې دا الکتریک فیلډ کنسپټ چې کوم دی دا یو داسې کنسپټ دی چې دا موږ له ازادي راکړي د هغه ضرورت نه چې موږ ته خامخا دوه چارجز پکار دي کله چې موږ د زور خبره کوو نو په زور د پاره همیشه موږ ته دوه چارجز پکار دي د هر زور د پاره موږ سره دوه سیزونه پکار دي یعنی موږ چې کله وایو ځمکه زور لګي نو خامخا سره موږ بل شی یادو چې په څه شي لګي په سپوږمۍ لګي په نورې لګي په انسان لګي په ماڼۍ لګي د زور دا کنسپټ داسې دی چې د کم از کم لږ تر لږه دوه شیونه پکاري دغسې موږ چې د کولم زور خبره کوو د زور خبره کوو نو موږ خامخا دوه چارجز پکاري خو اوس موږ یو داسې نوی کنسپټ ډیولپ کړو چې په هغې کې موږ ته د دې دویم چارج ضرورت نشته او هغې ته الکتریک فیلډ وایي یعنې موږ له دا ازادي راکړه چې دا دویم چارج ضرورت د منځه لاړ او موږ د یو چارج دپاره د داسې صفتونو ذکر شروع کو چې د یو چارج په وجه باندې هغه وجود لري نو هر یو چارج کیو چې کوم دی هغه د خپل ځان نه لري هر نقطه باندې په سپیس کې یو الکتریک فیلډ پیدا کوي او که هغه ځای د آر میټره لري د چارج کیو نه نو په دغه ځای باندې چې څومره الکتریک فیلډ پیدا کیږي هغه دی د دې چارج په وجه هغه دی کې ځله کیو یعنی یو چارج پکې راځي د کولم په قانون کې دوه چارجز وو کې Q1 Q2 دلته صرف یو چارج دی کوم چې د الکتریک فیلډ د چا نه چې الکتریک فیلډ راولاړېږي په آر طاقت 2 بل دا چې دا الکتریک فیلډ ویکټر دی ځکه چې دله موږ په یو سکیلر کې ضرب ورکړو نو د هغې نه زور جوړ شي یعنې که موږ یو بل چارج دلته کیږو کیپیټل کیو نو په دغه غټ کیو باندې به زور څومره لګي اف دغه غټ کیو باندې به زور چې کوم لګي هغه به دغه غټ کیو ځلې دغه الکتریک فیلډ چې دی وړوکي کیو پیدا کړی دی سمه ده دی وړوکي کیو الکتریک فیلډ پیدا کړی دی دغه او دا زور چې کوم دی دا لګېدلی دی په غټ کیو باندې نو کیو خو یو سکیلر نمبر دی چارج او زور ویکټر دی نو په کار دی چې دا الکتریک فیلډ هم ویکټر وي سمه ده نو د ډایرکشن به موږ څنګه خوښو نو بیا د موږ کنونشن دا وایي که یو پازیټیو چارج موږ واخلو ځکه چې کولم لا په کار ده چې هر وخت یې صحیح نو که یو پازیټیو چارج موږ واخلو او موږ د ده نه لرې ډسټنس آر باندې وګورو نو په دغه پوینټ باندې به د یو الکتریک فیلډ پیدا کړي او دغه الکتریک فیلډ دپاره بیا موږ یو ویکټر راکاږو او هغه ویکټر دغه چارج او دا پوینټ یو بل سره موږ په یو لاین باندې ونښلو کوم چې ډسټنس آر دی او دغه الکتریک فیلډ ویکټر چې کوم دی هغه په دغه لاین باندې پروت دی یعنی بره ښکته نه نو دغه لاین سره خو دوه ډایرکشنه دي یا د چارج پلو یو ویکټر موږ راښکلی شو او د چارج نه په چپ اړه هم یو ویکټر راښکلی شو نو کنونشن دا دی رواج دا دی چې که دا الکتریک فیلډ چې کوم دی که دا پیدا کړی یو پازیټیو چارج نو دا ویکټر چې دلته موږ کوم راکاږو د ای دپاره دا به موږ د دغه چارج چا چې پیدا کړی د هغه نه به لرې راکاږو یعنی په بل اړخ باندې
که یو نیگیټیو چارج مونږ چرته کې خو د کیو او مونږ غواړو چې دغه کیو څومره الکتریک فیلډ پیدا کړی دی د خپل ځان نه لري په یو پوینټ باندې دلته نو د هغې دپاره مونږ یو ویکټر راکاږو لاول خو دغه چارج مونږ په یو سیده لاین باندې هغه پوینټ سره ونښلو ډسټنس آر او الکتریک فیلډ به خامخا د دغه لاین سره سره نو د دغه لاین سره سره خو دواړه کېدی شي ګس لاس هم کېدی شي ښي لاس نو مونږ دغه پوینټ نه یو ویکټر راکاږو او چونکې دا الکتریک فیلډ پیدا کړی دی نیگیټیو چارج نو د ده اړخ به یې د چارج پلو چا چې پیدا کړی سامان دا زموږ کنونشن نو په دې حساب باندې بیا مونږ ویلی شو چې په یو بل چارج کو مونږ په دغه پوینټ باندې کیږو نو په هغه به زور لګي نو اوس راځئ چې وګورو چې دا کنونشن کار کوي ستاسو څه خیال دی که دې پازیټیو چارج سره دلته په دې پوینټ باندې زه یو پازیټیو چارج بل کېدم کیو هغه به کوم خوا ځي هغه به ریپل کېږي که نه دیکه به خوري نو الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه چا چې پیدا کړی د هغه نه لرې دی او زور به هم په دغه نوي چارج باندې په دغه ډایرکشن کې لګي نو په دغه چارج کیو باندې به زور لګي کیو ځله ای او ای څه شی دی دا دغه چارج پیدا کړی دی کیو هغه ته به کیو وایو دغسې دلته دا نیګیټیو چارج دی نو که دلته زه یو پازیټیو چارج کېدم کیو نو دا به دغه نیګیټیو چارج ځان ته راکاږي نو الکتریک فیلډ هم په دغه اړخ کې دی نو که زه نو وایم په دې کیو باندې څومره زور لګي د دې غټ کیو د لاسه نیګیټیو چارج د لاسه نو دا به یې دغه وړوکی کیو چې ما په دغه پوینټ باندې کېښودو زه له الکتریک فیلډ چې دغه غټ کیو پیدا کړی د دې ویډیو کې خو ما صرف د الکتریک فیلډ د کنسپټ چې کوم دی هغه د کولم د قانون نه تاسو در وپېژنده چې د کولم قانون موږ په یو بله بڼه باندې بیانولی شو او هغه د الکتریک فیلډ بڼه ده یا د برېښنایي میدان په بڼه خو وروسته موږ وګورو چې دا ډېر زورور اوزار دی د الکتریک فیلډ د هغې خو تاسو ته لږه غونته اندازه وشوه چې یو خو موږ ته ازادي را په برخه شي چې د زور دپاره خو همیشه موږ سره دوه چارجز پکار دي یعنی دا خبره موږ نشو کولی چې یو چارج دی هغه زور لګوي دا خبره خو نیمګړې ده که نه دا به ورسره وی چې یو چارج په بل باندې زور لګوي د الکتریک فیلډ یا د برېښنایي میدان دا کیسه چې ده دا اوس د یو چارج دپاره موږ خبره کولی شو موږ وایو یو چارج دی او هغه برېښنایي میدان پیدا کړی دی په یو پوینټ باندې په سپیس کې په هغه پوینټ باندې بل چارج شته او که نشته خو دغه چارج یو اثر یو ډسټورشن یو کنډیشن یو شټ پیدا کړی دی او دغه شټ ته موږ وایو الکتریک فیلډ په دغه چارج پیدا کړی دی نو